السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. اکثر دوستان موږ نه په کمنټونو کې پوښتنه کوي چې تاسو موږ ته یو داسې ایټم وښایئ چې د هغې د مختلفو د طاقت فارمولو څخه جوړ وي نو موږ تاسو ته راوړی دی یو ډیر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی کالونډي ګولۍ دا د مختلفو د طاقت فارمولو څخه جوړ شوی دی او د انسان لپاره ډیر فواید لري. نو راځو اول فواید مونږ تاسو ته په تفصیل سره ذکر کوو. کله چې د یو انسان په بدن کې کیلشیم کمی راشي نو داغه ډیر زیات پریشان وي داغه زړه ستړی کیږي داغه په بدن په مختلفو برخو باندې درد راشي او وجود یې ناراحت وي نو د دغه لپاره د کیلشیم د پوره کولو لپاره یو ډیر بهترین ایټم کالونډي چې دغه کې د کیلشیم فارمولا هم شته او د دې لپاره هم ډیر بهترین ګولۍ دي. نو که یو څوک د کیلشیم کمی ولري دغه یختانو غورځيږي بدن کمزور وي خو خوراک هم کوي خو هغه باوجود هم د بدن وده نه کوي ترقی نه کوي زړه زر ستړی کیږي او کار ته زړه نه کیږي لټي او سستی پکې راځي نو دغه په وجه باندې چې کله کیلشیم کم شي نو دغه لپاره دغه ستونزو سره مخ شي نو د لپاره دا یو ډیر بهترین ګولۍ دي نو د دې استعمال سره دغه ستونزې حل هم ممکن دي. همداسې کو ګورو موږ په کالونډي ګولو کې یو بل بهترینه فارموله چې د وټامین ډي 3 ده نو د سره بعضي انسان ډیر کمزور وي دا غاډو کې کمزور وي دا ډو کې کمزورتیا لري د خپو درد لري د خپو سوځیدل لري نو د لپاره هم دا ډیر بهترین ګولۍ دي که څوک کمزور وي جسمانی اډو کې کمزور وي نو هغه کولای شي چې د دې ایټم استعمال وکړي نو هغه د دې سره هم دغه ستونزه د ختمېدای شي نو دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د کیلشیم او د بدن د نورو مختلفو ویټامینونو کمیدو مخنیوي کیږي او دغه سره دغه بدن کوم اسینشل ضرورت چې دي هغه ور سره پوره کیږي نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې دغه ایټم استعمال کړئ د دې فواید ډیر زیات دي او نقصانات نشته نو دا ډیر بهترین ایټم دی. بل خبره ده چې دا یو ملټی نېشنل کمپنی مارټنډو جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو که څوک هم په بدن کې د کیلشیم کمی ولري د بدن د مختلفو ویټامینونو کمی ولري نو دغه د مختلفو فارمولو څخه لکه وټامین ډي 3 او کیلشیم او د نور مختلفو فارمولو څخه یو جوړ کمپلیکس ګولۍ دي چې د دې ډیر فواید دي او نقصانات نشته نو کم کسان دغه سي کمزورتیا ولري بدن کمزور وي بدن وده نه کوي او د بدن د نور مختلفو تکلیفات سره چې هغه د وټامین او د کیلشیم کمی په وجه راځي نو دغه ایټم په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو دا ډیر بهترین ایټم دی یو طرف ته ملټی نېشنل کمپنی جوړ کړی دی او بل د مختلفو هغه طاقت او د کوم اسنشل فارمولې چې د بدن ضرورت پوره کوي د هغه څخه یو جوړ کمباین ایټم دی نو دا ډیر بهترین ایټم دی او موږ تاسو ته ریکمند کوو چې د دې استعمال وکړئ. نو یو طرف ته که پرایس ته وګورو پرایس هم د دې ډیر مناسب دی کالونډي یو ډبی کې 10 ګولۍ وي او پرایس چې دی 483 یا 433 روپۍ یو ډبی دی نو یو طرف ته پرایس هم مناسب دی بل طرف ته یو ملټی نېشنل کمپنی هم جوړ کړی دي او بل په هر میډیکل سٹور کې پیدا کېدل هم په اسانۍ سره کیږي نو موږ تاسو ته ریکمند کوو کوم کسان د بدن د مختلفو برخو کمزورتیا ولري او کمزورتیا د کیلشیم او د ویټامینونو کمیدو په وجې نو هغه د پوره کېدو لپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې دغه ایټم استعمال وکړئ. همدارنګه کو ګورو موږ عمر ډیر شي له سخت کارونه وکړو په ځوانۍ کې به چې وخت سره کله انسان یو څه ضعیف شي نو دغه په ګوندو باندې درد راځي د کمزورتیا په وجه باندې له د لاسونو له د خپو سوځیدلې له نور مختلفو برخو باندې دردونه راځي نو دغه لپاره دا ډیر بهترین ګولۍ دي او موږ تاسو ته ریکمند کوو چې د دې استعمال وکړئ. نو د دې یو طرف ته نقصانات نشته او بل طرف ته فواید ډیر زیات دي او کوم هغه فارمولو څخه دا جوړ دی چې کله د کیلشیم کمی ویټامین کمی او د نورو د طاقت کمی په بدن کې راځي نو د هغې پوره کېدو لپاره دا ډیر ښه ایټم دی. یو طرف ته کوم ګور د دې پرایس هم ډیر مناسب نو د دې پرایس هم ډیر مناسب دی په 483 یا په 433 کلداري باندې دا یو ایټم پیدا کیږي او بل په هر میډیکل سٹور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولای شئ نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. د استعمال ښه طریقې دا ده چې په ورځ کې یو ګولۍ استعمال شي کبه یو څوک ډیر زیات کمزورتیا لري هغه کولای شي چې ته په ورځ کې 2 ټیمه هم استعمال کا خو د ورځ کې د یو ټیم استعمالېدو سره اکثر د دغه ستونزې حل ممکن دی ځکه دا یو ډیر ښه ګولۍ دی ملټی نېشنل کمپنۍ جوړې
جوړې کړي په هر ځای کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو په ورځ کې یوه ګولۍ استعمال د دغه ستونزو حل ممکن کولی شي نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو که کوم کسان د کیلشیم د ویټامین او په بدن کې د نورو مختلفو د طاقت کمی ولري نو هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړي نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او خاص سایډ افیکټ نه لري او بهترین ایټم دی د دې استعمال وکړئ نو په تر اوسه مو زموږ چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خپل ویډیوګانې د مختلف میډیسن باره کې موږ تاسو ته په ساده پښتو ژبه کې راوړو ترڅو تاسو ته پوره فایده واخلئ او د دې استعمال په خپل ژوند کې راولئ نو دا یو داسې ایټم دی چې هم فواید ډیر دي او خاص نقصانات یې نشته نو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ځان او خپل ماشومانو پوره خیال وساتئ او موږ په خپلو دعاګانو کې ځان سره یاد ساتئ